د تخنیکي زده کړو مرکزونه چې په هیواد کې د بشري ځواک د روزنې یو له مهمو بنسټونو څخه ګڼل کیږي. دا د کندوز د تخنیکي او مسلکي زده کړو لسګونه زده کړیالان دي چې تازه د دغې ادارې د مشرتابه له لورې ورته ورځنی ښوونیز سیمینار پیل شو. د کندوز د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت مسؤلین وایي د دې سیمینار موخه دا ده چې زده کړیالان له علمي مهارتونو او نورو تخنیکي لارو چارو سره لا ښه بلد شي. دوی زیاتوي چې د روزنیزو پروګرامونو دوام به د دغو ځوانانو په مسلکي ژوند او کاري برخو کې د پام وړ بدلون راولي. الحمدلله به تعداد 100 تن از محصلینی که در حال فراغت قرار داشتند در این سمینار یک هفته اشتراک کردند. بعد از اینکه فارغ میشوند سند فراغت به دست میارند تا اینکه بتانند در امورات کاریشان مؤثر تمام شوند. ورته مهال د یاد امریت زده کوونکي د دغه سیمینار له پیلېدو خوښي څرګندوي او وایي چې دا ډول پروګرامونه د دوی د لا مسلک کېدو لپاره ډیر ارزښت لري. در این ورکشاپ ما مهارت‌های شغلیابی را فرا گرفتیم که مهارت‌های سخت بود، مهارت‌های نرم یعنی سافت اسکیل و یعنی هارد اسکیل. این مهارت‌ها را ما یاد گرفتیم که چگونه در خود یک مهارت مثبت را پیدا کنیم و اول بازار را ما مطالعه کنیم، نظر بازار یک مهارت در خود به دست بیاریم. خواست ما از تدویر کننده های ورکشاپ همی است که از این گونه ورکشاپ ها را لطف بکنن که بیشتر بکنن تا مردم شریف کندوز از این ورکشاپ ها بهره مند شوند و بتوانند به گونه مسلکی بیاموزند که چگونه مصاحبه های شغلی را سپری بکنن و چگونه بتوانند یک جای شغل را به دست بیارن. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د همدې تعلیمي مرکز له بیلابیلو څانګو څخه شاوخوا 650 تنه زده کړیالان فارغ او د مسلکي خدمت لپاره ټولنې ته وړاندې شول.